فی العبادت اقسام او انواع ذکر کړي او مخکې چې دا تقریبا 15 اقسام یا 15 انواع لري چې په هغه کې اوله مرتبه کې شرک فی الاطاعت ده. شرک فی الاطاعت دې ته ویل کېږي چې د الله په خلاف باندې دی او چا خبره منل. د دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قاعده کلیه ذکر کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې په ټولې قاعدې کلیې دي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایلی دي چې اوتیتو بجوامع الکلم، ما ته جوامع الکلم را کړی شوي دي. معنی داسې خبرې چې دو خبرو کې بسته دریاب پکې لکه خلک وایي دریاب په کوزه کې بند کړی. دغسې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته پیش کړي دي. نو نبی علیه السلام حدیث فرمایي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، د هیڅ مخلوق اطاعت او تابعداري نه کیږي، خبره نه منل کیږي فی معصیة الخالق، د خالق په نافرمانی کې، د الله په نافرمانی کې د یو مخلوق تابعداري نه کیږي، خبره نه منل کیږي. مخلوق اوس څوک دی؟ په مخلوق کې والدین هم راځي، مور او پلار. مور او پلار باره کې په قرآن پاک کې او په حدیث مبارکو کې ډېر څه راغلي دي چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هڅولي دي ته چې موږ باید مور او پلار سره ښېګڼه وکړو. خو البته یو ځای کې د الله خبره راشي او د هغې په خلاف باندې د مور او پلار خبره راشي، نو ته راولګېدې د الله رب العزت خبره دې پرېښوده او د مور او پلار خبره دې ومنله، دا تا شرک فی الاطاعت وکړه. دغه رنګې په مخلوق کې چې د هغه د قوم سپینګیري داخل دي، په مخلوق کې ستا مشر ورور داخل دی، په مخلوق کې ستا استادان داخل دي، په مخلوق کې د ریاست او د حکومت مشر داخل دی. کله چې یو د حکومت مشر یو خبره کوي هغه د اسلام او د قرآن خلاف وي، د الله د خبرو خلاف وي، تا د هغې خبره ومنله، نو دا شرک فی الاطاعت جوړ شو. نو خلاصه خبره ده چې مطلق خبره منل، بے قید و بے شرط خبره منل، دا یوازې او یوازې د الله کې بس. چې بے قید و بے شرطه مطلق څه معنی؟ چې بې د قید و شرط نه ته خبره منې، نو د الله نه ښکته چې د هر چا خبره منې او د الله او د رسول نه ښکته، دا به ته په قید و شرط منې. دا خبره به د یو وار د الله رب العزت د خبرو سره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره تلې چې آیا دې سره برابر دی که نه دی، که نو د دې تابعداري کول چې دی دا دین بیا شرک فی الاطاعت جوړیږي. مولوي صاحب خبرې د ضرورت مې پیدا ښه خبره. اوس مې 3 رکعاته وکړه، دا څنګ پورې بل سړی مې ولاړ، سلام یې وګرځاو چې تا سلام وګرځاو، یو ما غږېدا نه وکړې، هغوی ویلې چې تا نه یو رکعت پاتې ده، زه جب شوم یو رکعت مې وکړ، سجده سهو مې وکړه، وروسته دا مونږ صحیح څه که نه؟ بلکل صحیح شو انشاءالله. اطاعت مطلقه چې دی دا به صرف د الله کې مطلق تابعداري. اوس موږ راځو د فارمولې په شکل باندې، اوس یو انفرادي شکل کې د یو مخلوق خبره منل او په اجتماعي طریقې سره، دا دواړه به نن واضح کړو انشاءالله. اوس په انفرادي طریقې سره د انسان دا نفس دی، خواهش دی، انسان دا د نفس کې یو تقاضا پیدا شي، یو غوښتنه پیدا شي، دا نفس تا نه وغواړي یوه خبره، نو ته دا پوه شي چې دا خبره زما نفس چې ما نه غواړي دا د الله د خبرو خلاف دی، په دې باندې الله خفه کېږي، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږي، او ته رالګېږي د الله حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم شاته غورځوي، او ته د دې نفس دا خواهش را اخلي او هغه منې، په هغې باندې هغه دا خواهش او تقاضا پوره کوي، نو ته راولګېدې، تا دا خپل نفس د الله سره شریک کړه. دې ته وایي شرک فی الاطاعت، چې الله او رسول یو څه مني، زما زړه بل څه وایي، زه په هغې باندې عمل کوم. دا ګوره د مخلوق تابعداري شو، ځکه نفس هم یو مخلوق دی، تا د هغې خبره ومنله، د هغې خواهش دې پوره کړ او الله رب العزت حکم دې شاته وغورځولو، دې ته ویل کېږي شرک فی الاطاعت. نو تا خپل نفس د چا سره شریک کړ؟ د الله رب العزت سره. هغه مولانا روم رحمت الله علیه ډېر ښایسته خبره کړې ده، هغه وایي نفس ما هم کمتر از فرعون نیست، اما او را عون و ایرا، لیکن او را عون و ایرا عون نیست. دا زما نفس هم وایي د فرعون نه کم نه دی،
ځکه فرعون ویلیو الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، آیا د مصر بادشاهي او نظام او حکومت زما په لاس کې نه دی؟ دا نهرونه زما په ملک کې چلیږي نه؟ دا خو قانون به هم زما وچلیږي، حکم او فیصله به هم زما وي. نو دا نفس وایي انسان ته، وایي چې دا ستا بدن دی، ستا خوښه پکې چلیږي، میرا جسم میرا مرضی. دا په پاکستان کې یو شعار د خلک وایي، معنا زما بدن دی، خوښه به هم پکې زما چلیږي، دا چې زه څنګه استعمالوم زما خوښه ده. نو دا اصل کې شرک فی الاطاعت دی. او په اروپا او په امریکا کې چې څوک چا نه پوښتنه وکړي چې دا کار ولې کوي، د هغوی غټ دلیل څه دی؟ This is my wish، دا زما غوښتنه ده، زما د نفس غوښتنه ده، دا زما خواهش دی. دا د الله په خلاف کې دوی دا خبره کوي چې دا زما غوښتنه ده، زما نفس چې ما ته څه وایي باید دا بدن مې د نفس تابع وي. نو دې ته شرک فی الاطاعت ویل کېږي. غټ امتحان دی په انسان باندې چې الله رب العزت انسان سره دومره نږدې یو لوی دشمن چې تا ګوره په شرک کې اخته کوي، تا له الله رب العزت درکړی. هغه شاعر وایي درمیان قعر دریا تخت بندم کرده ای باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. وایي د سمندر په منځ کې دی په تختو باندې کېنولی یم، بیا هم راته وایي چې ګوره لمنه دې لونده نه شي او دا نو خیار که. دا چېرته کېږي؟ د سمندر په منځ کې او په تختو باندې ناست یم، دا خامخا چاپې به راځي، زما لمنه او زما بدن به لوندېږي. نو دغسې انسان الله پاک په ډېر غټ امتحان کې اچولی دی. الله رب العزت په سورت احزاب اخرنی آیات دی، غالبا یو آیات مخکې الله فرمایي ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله فرمایي دا امانت د ځمکې او د اسمانونو د دین ما ځمکې له پیش کړ، اسمانونو ته مې پیش کړ او دا مې غرونو ته پیش کړ. دې ټولو انکار وکړ چې موږ د دې امانت ادا کولو ته تیار نه یو. دا د دین امانت، دا د الله د دین اسمانونو ته پیش کړ قبول نه کړ، ځمکو ته مې پیش کړ قبول نه کړ، غرونو قبول نه کړ، چې هسې نه چې موږ نه چېرته خیانت پکې ونه شي. وحملها الانسان، انسان دومره کمزور انسان دغه په ځان باندې بار کړ. بیا الله فرمایي انه کان ظلوما جهولا، دا ظلم کوونکی دی په خپل ځان باندې او ډېر ناپوهي کوونکی. نو دا لوی امتحان کې الله رب العزت موږ تاسو اچولی یو چې اوس موږ وایي دا قرآن کریم کې دوه وارې الله رب العزت دا مسله ذکر کړي کم از کم. د دې په باره کې چې دا نفس د انسان اله او خدای دی او دا ورته بندګي کوي. نو دوه ځایه کې زه به تاسو ته آیاتونه راواړوم. یو سورت فرقان کې الله رب العزت فرمایي 43 نمبر آیات دی د سورې فرقان. الله فرمایي ارأیت من اتخذ الهه هواه، خبر را کما ته اے نبی علیہ السلام من د هغه سړي په باره کې اتخذ چې هغه جوړ کړی دی الهه هواه، خپل خواهش نه خدای الهي جوړ کړی. دا موږ تاسو چې په کلمه کې وایو لا اله بل اله نشته. نو یو سړی را لګېدلی دی خپل د خواهش نفس نه څه جوړ کړی دی؟ اله خدای جوړ کړی دی او د هغې بندګي کوي. افانت تكون علیه وکیلا، نو نبی علیہ السلام ته الله فرمایي آیا ته به ذمہوار شې؟ افانت یا شبت تكون علیه، په ده باندې وکیلا ذمہوار. او دارنګې په سورت الجاثیه کې الله رب العزت فرمایي، سورت الجاثیه 23 نمبر آیات کې الله فرمایي افرأیت من اتخذ الهه هواه. هماغه مضمون دی. الله فرمایي نبی علیہ السلام ته خبر را کړ ما ته من د هغه چا باره کې اتخذ چې هغه نیولی دی الهه، هغه اله او معبود خپل، هواه خپل خواهش، دا خپل خواهش دا څه کړی، دا خپل خدای ټاکلی او د ده بندګي کوي. واضله الله على علم، او داسې سړی چې هغه خپل خواهش پسې روان وي دا الله ګمراه کړی دی سره د علم او سره د پوهې نه. نو د دې وجه نه عزتمندو مهم مضمون ما تاسو له دا خبره کوله چې قرآن پاک ذکر کوي نو هغه کم از کم 2 وارې په یو ځای کې ذکر کېږي. نو سورت جاثیه او سورت فرقان کې الله رب العزت دا مسله ذکر کړې ده چې د انسان دا نفس نه دی، دا هم دا د خدای جوړېدی شي. خو ګوره دا داسې خدای نه دی چې رکوع ورته وکړي، سجده ورته وکړي او مونځ ورته وکړي، ځکه رکوع خپل نفس ته نه کېږي. دا د ده خبره منل، د ده خواهش منل، د ده غوښتنه او تقاضا منل، دې نه بیا خدای جوړېږي. دا شرک فی الاطاعت دی ته ویل کېږي. دا خبره خو دا
انفرادي طریقې سره وا معنا صرف د نفس تابعداري. اوس راځو اجتماعي طریقې ته. یا یو انفرادي شرک فی العبادت، شرک فی الاطاعت، بل اجتماعي. اجتماعي زندگی د انسان کې ټولو کې لوی مرتبه چې ده، لوی شی چې ده هغه د ریاست. او په ریاست کې اهمه مسله څه ده؟ هغه د حاکمیت. حاکمیت او د قضا او د فیصله. نو حاکمیت به یوازې د الله رب العزت وي. توحید فی العبادت غوښتنه دا ده، توحید فی العبادت چې دغه ځمکه د الله رب العزت دی. په دې ځمکه باندې به قانون د چا نافذېږي؟ دې باندې به قانون هم د الله، فیصله به هم د الله چلیږي. او که یو څوک را لګېږي په دې ځمکه باندې د بل چا فیصله او قانون نافذوي، دې ته ویل کېږي شرک فی الاطاعت. څوک چې نافذوي دا هم په شرک اخته کېږي، چې په چا یې نافذوي او څوک یې مني دا هم په شرک فی الاطاعت کې اخته کېږي. نو اوس د شرک فی الاطاعت په باره کې چې موږ تاسو آیاتونه ګورو، الله رب العزت فرمایلی دي په مختلفو ځایونو کې. سورت یوسف کې الله فرمایي ان الحکم الا لله، فیصله نه چلیږي یوازې به د چا چلیږي؟ د الله چلیږي. لکه حصر، ان الحکم الا لله کې حصر راغلی. حصر دا معنا چې یوازې او یوازې. علما فرمایي چې دې ته حصر وایي. حصر دا معنا چې یوازې د الله فیصله به چلیږي، د بل چا فیصله به نه چلیږي. دغه رنګ په سورت بنی اسرائیل په اخره کې الله فرمایي چې د الله لره، سورت بنی اسرائیل په اخر کې الله رب العزت فرمایي ولم یکن له شریک فی الملک. الله لره په بادشاہي کې څوک شریک نشته الله سره. بادشاہي به یوازې د الله وي. بادشاہي څه معنا؟ بادشاہي خو اسم د الله ده. معنا دا ده لکه څنګه چې الله قوانین ټاکلي او را لېږلي دي، بل چا لره دا اختیار نشته چې هغه یو قانون جوړ کړي بیا وایي چې دا قانون باندې ګوره موږ فیصله کوو د الله په خلاف باندې. دغه رنګ په سورت کهف کې الله رب العزت فرمایي ولا یشرک فی حکمه احد. الله په خپل فیصله او قانون کې چاته حق اختیار نه دی ورکړی چې هغه د خپل فیصله نافذ کړي د الله د فیصلې په خلاف باندې. دا رنګ الله فرمایي له الملک وله الحمد. دی الله لره بادشاہي او نظام دی او دی الله لره حمدونه دي. الملک القدوس. قران کریم چې موږ تاسو واړو دغه سي آیاتونو نه بشمار آیاتونه په قران کریم کې داسې موجود دي چې بادشاہي نظام حکم اختیار فیصله دا به چا چلیږي؟ الله رب العزت چلیږي. د الله نه سوا د بل چا غوښتنې د بل چا فیصله دا به نه چلیږي. دا خو د الله شان او مرتبه شو. اوس یو سړی دی، یو فرعون دی، هغه په بادشاہي باندې کینی، هغه وایي لکه فرعون چې ویلو الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. زما ملک دی، زما وطن دی، قانون به زما پکې چلیږي، چې زه څه غواړم باید هغه کیږي. دا عیناً فرعونیت شو. یا نمرود همدا دعوه کړې وه. فرعون ویلو چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو رب یم. په دې خبره خو خلک پوهېده چې فرعون موږ نه پیدا کړي، ځکه فرعون نه مخکې زموږ پلرونه چا پیدا کړي وو. په دې خو پوهېده. هلته رب نه مراد چې دی سیاسي شرک و. سیاسي شرک دې ته ویل کېږي چې ته وایې قانون به زما چلیږي، فیصله به زما چلیږي، حاکمیت به زما وي، چې زه کوم قانون ټاکم په دې به فیصله کېږي. که څوک نه مني دا یاغي او باغي به حسابېږي او دا به وژل کېږي، ختمېږي. نو عزتمندو نمرود همدا دعوه کړې وه. لکه ابراهیم علیه السلام مناظره ورسره راځي که نه؟ ابراهیم علیه السلام د نمرود دربار ته ورغلی، ورسره مناظره یې کړې وه، او نمرود دا ویلي و چې زه ګوره بادشاه یم، زه رب یم. نو دا پیغمبرانو دغسې لوی باچاهانو سره چې هغوی خدایي دعوه کړو، هغوی ورسره څه کړی و؟ هغوی مناظرې او د هغوی مخالفتونه یې کړي وو. نو دا خو په هغه زمانه کې، پخوا زمانه کې دا ترتیب و. اوس په دې زمانه کې چې دا شرک چې دی په یو نوی شکل کې ښکاره کېږي چې هغه ته ویل کېږي جمهوریت. جمهور څه ته ویل کېږي؟ ډېرو خلکو خبره منل. ساورنټي آف د پیپل معنا حاکمیت د خلکو. دا فیصله به د خلکو په لاس کې وي چې خلک څه وایي، بس دا د خلک د ولس اراده چې خلک وایي دا ولس اراده ده. نو دا ولس اراده پخوا به چې دا راډیوګانو کې موږ اورېده، موږ خو پوهېدلو چې دا مسله ده، خو ډېر خلک په دې به نه پوهېده چې زما د ولس اراده، ولس به څه اراده ولري؟ اراده خو د الله چلیږي، مشیت خو د الله چلیږي. ولس ارادې لاس دي، ولسونه خو الله برباد کړي دي چې کله د الله نافرماني یې کړې ده. ولس به څه وي؟ اراده به یې څه وي؟ ارادې او فیصلې به د چا چلیږي؟ دا به د الله رب العزت چلیږي. دا خبر ورشي د الله قانون په ځای د بل چا یو قانون را لګېږي، هغه نافذوي،
دا شرک فی الحاکمیت کې داخل دی. او دا او زمانہ کې چې د جمهوریت دی. جمهوریت معنا ډېرو تابعداري د ولس حاکمیت. ولس به حاکم وي، ولس به بیا دا ولس چې دی ځان له خو هغه فیصلې نه کوي، نو بیا دې لپاره داسې یو ترتیب جوړ کړی چې دا ولس به رالګېږي، یو وکیل ته به اوټ ورکوي، رایه ورکوي. نو دا وکیل به رالګېږي پارلمان کې، پارلمان ته به ځي. معنا دا دی چې د دې ټولو ولس خوښه په یو سړي وشو چې ته زمونږ نماینده شوې، دا ستا خبره زمونږ د ټولو خبره شو. نو دغه وکیلان چې بیا لاړ شي پارلمان کې هلته کښېني، نو دوی بیا وایي چې د افغانستان د تذکیرې نه مثال خبره د اسلام نوم به لرې کړو. به خلک وایي چې څوک مخالفت نه شي کولی، چې ډېرو کسانو وکیلانو دا رایه وه همدا به کېږي، اسلام به لرې کېږي. وجه دا دی چې دا خو د ولس انتخاب کړی، دا خو د دوی خبره خو د ولس خبره ده، او ولس خو حاکم مطلق دی. ولس خو چې دی داسې حیثیت لري لکه خدای چې څنګه حیثیت لري، نعوذ بالله. لکه خدای خبره چې منله کېږي د ولس خبره به منله کېږي. نو دا پارلمان والا حلال و حرام به د دوی په لاس کې وي. شراب دوی حلالوي حلال که حراموي حرام. په امریکا کې په 1930 کې په شراب باندې پابندي ولګېده، په دې وجه باندې چې ډېر حادثې هلته مخې ته راته. یو سړي به شراب وڅښلو، بل سړی به یې ووژلو، یا داسې حادثې کېدلې چې کله به یو سفیر و یو وزیر و ده به د وطن و د ملک راز خلکو ته وویلې، شراب به یې څښلی په ځان به پوه نه و، هغه به ورته ټول راز افشا کړي. نو امریکا کې دا خلکو غوښتنه وکړه چې باید دا شراب حرام شي. نو هغوی فیصله وکړه چې شراب د دې نه بعد حرام. بیا څه وخت خلکو خو عادت نه خو نصوار پرېښودل څومره ګران کار دی، هغوی ته خو دا شراب د نصوارو په شان دی، یا شین چای زموږ و ستاسو افغانانو. نو هغوی ویل چې موږ خو دا نه شو پرېښودی. نو څه به کوو؟ بېرته پارلمان ته فیصله لاړو حکومت ته چې شراب بېرته جایز کړه، بېرته شراب جایز کړه. ګوره حلالولم چا وکړه؟ مخلوق. او حرامولم او حلالول او حرامول اختیار چا سره دی؟ د الله سره. الله یو شی حلالوي او حراموي. او مسلمانان د اسلامي ملکونو بیا څه کوي؟ دوی وایي چې موږ د نړیوالو سره باید هماهنګ واوسېږو، مخالفت نه دی پکار، ځکه مشکلات جوړېږي، اقتصادي مشکلات جوړېږي، دا جوړېږي، پوځي حمله را باندې کوي. د دې د وجې نه عزتمندو نو خلکو الله لاره پرېښې دی، د الله کتاب او د الله قانون په ځای باندې خلکو جمهوریت انتخاب کړی دی. ډېرو خلکو رایه، ډېرو خلکو غوښتنه دا چې دی دې ته ویل کېږي شرک فی الاطاعت. دا که څوک مني که نه مني دا خبره همداسې ده او حقیقت لري. او نبی علیه السلام فرمایلي چې لا طاعت لمخلوق قاعده کلیه فی معصیة الخالق. د مخلوق په تابعدارۍ کې د خالق نافرمانی دا جایز نه دی. د یو آیات د سورۃ توبه کې الله رب العزت فرمایي اتخذوا احبارهم د نصاراو په باره کې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. د نصاراو خپل ملایان او خپل پیریان دوی نه خدایان جوړ کړي، سوا د الله نه سوا دوی نه خدایان جوړ کړي. د نبی علیه السلام یو صحابي د عدي ابن حاتم پلار یې ډېر سخي انسان تېر شوی، حاتم طایی نوم به مو اورېدلی وي. دا عدي چې دا نصراني و، د چې کله اسلام راوړ رضی الله تعالی عنه نو نبی علیه السلام ته ډېر په یره نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې د الله رسوله د قرآن کریم کې خو الله فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. د خلکو خپل ملایان او پیران دوی نه خدایان جوړ کړي، موږ خو چېرته خپل ملا ته او پیر ته خدای نه دی ویلی، دا څنګه؟ نبی علیه السلام ورته ډېر ښایسته جواب ورکړ، وایي چې عدي دا راته ووایه چې د ستاسو ملیانو به چې وویل چې دا شی حلال او جایز، آیا تاسو ورسره منله که نه؟ وایي موږ خو همدا کولو. وایي خدای نور څه ته وایي چې څوک درته حلال ټاکي هغه یې حلال ګڼي او څه درته حرام ټاکي دا یې حرام ګڼي. نو خدایي نور څه ته وایي؟ خدایي خو یوازې دې ته نه وایي چې خامخا ته رکوع ورته وکړې، سجده ورته وکړې، دې ته شرک فی الاطاعت وایي، د چا خبره منل د الله د خبرو په خلاف کې. نو عزتمندو نو موږ نبی علیه السلام خبره دا وه چې لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. د مخلوق تابعداري نشته د خالق په نافرمانۍ کې. هر مخلوق چې وي، که پلار وي، والدین وي، که دا سپینګیری وي، که مشر وي، که دا ملک وي، که دا باچا وي، که وزیر وي، که د پارلمان وکیل وي، د ده خبره موږ د الله د خلاف کې ومنو، د الله موافق. الله یو خبره کوي دا زموږ مشر هم کوي، دا خو بیا په طریق الله منل پکار دی. دا به سړی نه وایي چې اوس د بشر خبره زه نه منم، نه، د دې خبره ګوره د الله د خبرو خلاف کې چې راشي بیا به نه مني.